ترکیه کې د فضایي چالان پر شرکت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر 22 زیات نورو ټپیان شوي دي. سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انکارې ته نږدې د دغه هیواد د فضایي صنعت پر یوې فابریکې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي او تر 22 زیات نورو ټپیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دغه برید یو ترهګریز برید بللی دی. نوموړي ویلي هر څوک چې غواړي د ترکیې ملي یووالي ته زیان ورسوي له منځه به یوړل شي. که څه هم د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په وینا په غالب ګمان د بیلتون پالو کردانو PKK ډلې به دغه برید کړی وي. برید کې په نښه شوې فابریکه د ترکیې د فضایي صنعت اړوند ده. د امنیتي کیمرو په وسیله له اخیستلو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه 2 وسلوال د ترکیې د فضایي صنعت د فابریکې د خولې دروازې کې شاوخوا ډزې کوي. د ترکیې له کورنیو چارو وزارت خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې 2 بریدګر چې یوه یې ښځه ووژل شوي دي. وړاندې ترکیې رسنیو خبر ورکړی و چې له انکارې 40 کیلومتره لرې دا د فابریکې دننه د ډزو او درنو چاودنو غږ اورېدل شوی دی. د انکارې عمومي څارنوالۍ د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي او امنیتي ځواکونو شاوخوا سړکونه تړلي دي. خپرو شویو تصویرونو کې ګڼ شمېر امبولانسونه او د اور وژنې موټر لیدل کېږي چې د پیښې ځای ته استول شوي دي. ترکي چارواکو پر رسنیو د برید د جزئیاتو د خپرولو بندیز لګولی دی. په ترکیه کې د راډیو او تلویزیون د عالی شورا مشر ابوبکر شاهین ترکي رسنیو ته د پیښې په تړاو د ټولو انځورونو د لرې کولو خبرداری ورکړی دی. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي څوک چې بندیز نه مني سخته سزا به ورکړل شي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له کارکوونکو هم وغوښتل هغه عکسونه شریک نه کړي چې د ده په وینا د ترهګریز هدف لپاره کارول کیږي. دغه شرکت د ترکیې د لومړنیو جنگي جیټ الوتکو پر جوړولو سربیره د روزنې الوتکې همدغه راز ملکي چورلکې هم تولیدوي او له 100,000 ډیر کسان پکې کار کوي.